سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د کمپیوټر د بنسټونو د اتمې برخې په وړاندې کولو سره یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې یم. په دې درس کې به هارډویر وپېژنو او په اړه به یې لږ څه معلومات ترلاسه کړو. د دې درس موخه هم چې په کمپیوټر کې د اړینو هارډویرونو پېژندل دي. په دې لوست کې به د دې مطالبو سره اشنا شو. د کمپیوټر تشکیلونکي برخې، د کمپیوټر اړین هارډویرونه او د ځینو اړینو هارډویرونو دندې چې دوی څه دندې ترسره کوي او څه مسؤلیتونه لري. د کمپیوټر تشکیلونکي برخې کمپیوټرونه که په هر سایز او بڼه وي د یو منظم سیسټم درلودونکي دي. اکثرا لیدلي به مو وي کوچني کمپیوټرونه هم لرو، ستر کمپیوټرونه هم لرو، لپټاپ، ډیسکټاپ. په هر رقم وي، په ډیسکټاپ کې واړه سایزونه شته، په کمپیوټر کې په لپټاپ کې د یو کتابچې په شکل په واړه کمپیوټرونه هم شته، تر هغه غټ هم شته. نو دا په داسې بڼه نه ده چې مثلا کمپیوټر غټ وي منظم اوسي یا واړه وي منظم اوسي یا بل غیر منظم وي. په دې شکل نه دا څه رقم کمپیوټر جوړېږي، په هماغه شکل ورته هارډویرونه په هماغه شکل ورته پرزې برابرېږي او پکې فټ کېږي. او یوه بشپړ کمپیوټر سیسټم له څلورو برخو څخه تشکیل شوی وي: هارډویر، سافټویر، ډیټا او کاروونکي. دغه څلور برخې دي چې دا څلور واړه سره یوځای شي نو یو منظم کمپیوټري سیسټم تشکیلوي. سره هارډویر، د کمپیوټر هارډویر هغو اجزاو ته ویل کېږي چې د کمپیوټر سیسټم تشکیلوي. یعنې دغه د کمپیوټر دننه سیسټم چې ټول کوم تشکیل شوي دي یا موږ یې چې ګورو دا ټول چې دي دا هارډویرونه دي. لکه څنګه سکرین دی، سی پی یو ده، کیبورډ ده، ماوس ده، لاوډ سپیکر یې چې موږ ګورو، ځینې نورې برخې، دا ټول چې دي د کمپیوټر اجزاوې دي، که نه برخې دي چې د کمپیوټر دغه سیسټم برابر کړی دی چې ټول سره په همغږۍ کار کوي او موږ ته یو منظم کمپیوټر تشکیل کړی دی. دا ټول هارډویرونه دي. هارډویر په سترګو د لیدلو او په لاس د لمس کولو وړتیا لري. دا تعریف هم په مخکې هم ویلی وو چې هارډویر هم کولی شو چې په سترګو یې وګورو، هم یې په لاس لمس کړو، خو سافټویر چې و لیدل کېده خو د لاس د لمس کولو وړتیا نه درلوده. تر ټولو اړین هارډویر چې هغه سی پی یو ده په کمپیوټر کې، چې د کمپیوټر د دماغ په څیر دی. یعنې که چیرې په کمپیوټر کې سی پی یو نه وي، لکه داسې ده چې په انسان کې دماغ نه وي. که چیرې مثلا انسان دماغ ولري، لیونی که هم وي، هغه هم یو څه دماغ لري، خو دماغ یې په بشپړه توګه فعال نه وي یا ستونزه پکې وي. یعنې چې بیخي دماغ پکې نه وي، بیا هغه انسان هم کار نشي کولی. نو په دې شکل سی پی یو چې په کمپیوټر کې نه وي، نو کمپیوټر هیڅ کمپیوټر نه دی، کار پرې په بشپړه توګه نشي اخیستلی. د کمپیوټر د دماغ په څیر دی چې د کاروونکي لخوا ورکړل شوي لارښوونې پلي کوي. یعنې هر هغه معلومات، هر هغه لارښوونې چې موږ کمپیوټر ته ورکوو، دا چې موږ ته پروسس کوي او په هماغه شکل یې موږ ته اجرا کوي. دا کار دی چې د سی پی یو. د کمپیوټر ټولې برخې له دې برخې سره نښلول کېږي چې پکې تر ټولو اړینه برخه مادربورډ ده. ټول د کمپیوټر ټولې برخې لکه کیبورډ، ماوس، سکرین، لاوډ سپیکر، مایکروفون، یا هر هغه نورې برخې چې موږ یې د کمپیوټر سره غواړو ونښلوو، هغه په سی پی یو کې نښلوو. چې دغه سی پی یو کې بیا دننه نور سیسټمونه دي، پکې مادربورډ شته، ځینې نورې برخې دي، دا ټول سره همغږي کېږي، یو ځای هلته ځای کړل شوي وي، دا ټول سره په همغږي راولي او کار ترې اخلي او د کمپیوټر منظم سیسټم مخ پر وړاندې بیایي. مادربورډ هغه تخته ده چې د کمپیوټر ټول هارډویرونه پرې ځای کړل شوي. یعنې د کمپیوټر ټول هارډویرونه لکه څنګه ورباندې ځای کړل شوي او یا هم ورسره نښلول شوي وي. یعنې داسې نه ده چې په خپله مادربورډ کې د کمپیوټر ټول هارډویرونه وي، یا ورسره نښلول شوي دي یا پکې شته دي. لکه زیاتره لکه بایوس چپ ده، یا مثلا همداسې موږ د پورټونه چې ګورو، همداسې مثلا د بي جي کیبل لپاره چې کوم پورټ ده پکې ده، دا شیان ټول په سی پی یو کې فټ شوي وي او یا له سی پی یو سره نښلول کېږي او بیا کار کوي. یعنې سی پی یو وبخښئ مادربورډ سره نښلول شوي دي. مادربورډ خپله په سی پی یو کې ځای کړل شوی دی او د کمپیوټر هغه اصلي مین تخته ده چې ټول د کمپیوټر ټول سیسټمونه له ده سره نښلول کېږي او بیا د سافټویر سره په همغږۍ څه کوي، کار کوي. نو په سی پی یو کې تر ټولو مهمه برخه ده مادربورډ ده. مادربورډ د کمپیوټر ټولې برخې سره نښلوي او په چارو کې همغږي رامنځته کوي. یعنې دغه ټولې برخې سافټویر، هارډویر او بېلابېل هارډویرونه سره همغږي کوي او د کمپیوټر سیسټم پرمخ وي. رام د کمپیوټر د هارډویر برخه په لنډمهاله توګه د معلوماتو د ساتلو او سی پی یو ته د ورکړل شویو لارښوونو د ساتلو دنده پر غاړه لري. یعنې د کمپیوټر د هارډویر برخه چې ده په لنډمهاله توګه
د معلوماتو د ساتلو لپاره کارول کېږي. او موږ رم لرو، بل روم لرو. روم چې د هغه د اوږدمهال لپاره کار کوي، چې هارډ ډیسک هم د حافظې یو ډول دی، او رم چې د لنډمهاله توګه څه کوي، معلومات ساتي او سی پی یو ته ورکړل شوي لارښوونې د ساتلو دنده پر غاړه لري. یعنې کوم معلومات چې موږ غواړو د سی پی یو ته ورکوو هغه څخه ګټه واخلو، نو دا چې کوي رم یا د دې لنډمهال لپاره دا په ځان کې ساتي او یاد یې ساتي. حافظه یا هارډ ډیسک په دایمي توګه د معلوماتو ساتلو لپاره کارول کېږي. یعنې ټول هغه ډیټا چې ویډیوګانې وي، عکسونه وي، یا مثلا ډاکومنټونه وي، شیټونه وي، هغه ټول چې موږ په کمپیوټر کې سیف کوو او موږ سره په دوامداره توګه هغه په چې کې هارډ ډیسک کې سیف شوی وي، چې دا د کمپیوټر اوږدمهاله حافظه ده. هارډ ډیسک کولی شي چې په لوړه کچه معلومات د اوږدمهال لپاره وساتي. پی ایس یو له ښاري سرچینې عادي بکس څخه برېښنا د کمپیوټر د اجزاو لپاره د کارولو وړ ګرځوي. یعنې دغه برق چې په پایو کې راغلی وي او له میټرونو څخه زموږ کورونو ته انتقال شوي، دا دغه برق اخلي، دغه برېښنا اخلي او موږ ته داسې یو برق ترې برابروي چې کمپیوټر ترې ګټه وشي اخیستلی. لکه مثلا موږ په ډیسکټاپ کې مثلا لرو، موږ کله چې د پاور کیبل په برق کې ورکوو، په ساکت کې ورکوو، نو دا داسې نه ده چې مستقیما توګه دغه برق د مادر بورډ سره ونښلول شي په سی پی یو ټولو برق ته ورسېږي. نه، د پی سی یو ته دا برق ځي، دغه برق به د ترانسفرمر په شکل دا برق په څومره چې کمپیوټر ورته اړتیا لري هومره یې ځان کې ساتي او نور یې نه پرېږدي چې دننه لاړ شو کمپیوټر مثلا شارټکي ونه کړي یا ډېر برق ورباندې ورنه شي، څو اور وانخلي یا تخریب پکې رامنځته نه شي. نو پی ایس یو د برق د کنټرول او د برق د تنظیمولو د کمپیوټر لپاره کارول کېږي. د کمپیوټر پکې لکه څنګه چې په کوټه کې مثلا په اوړي کې پکې ونه اوسي، کوټه ګرمېږي، په همدې شکل کمپیوټر هم پکې ته اړتیا لري، ځکه دا الکترونیکي وسیله ده، د برق په واسطه کار کوي. نو کله چې دی کار کوي طبعا تودوخه پکې رامنځته کېږي. نو که دغه تودوخه په اوږدمهاله توګه پاتې شي، مثلا تاسو 40 ساعته یا 20 ساعته یا 13 ساعته 12 ساعته په دوامداره توګه کار کوئ، نو طبعا کمپیوټر مو ګرم راځي. نو شاید دغه تودوخه تر دې حد ورسېږي چې تاسو کمپیوټر ته تخریب کړي، ځینو برخو ته زیان ورسوي. نو د دې لپاره چې کمپیوټر له حده زیاته ګرم نشي، نو د دې لپاره پکې نصب شوي دي. نو کمپیوټر کې هم ځانګړي پکې شته چې څرنګه چې کمپیوټر یو برېښنایي آله ده، د کار په لړ کې لږ څه تودوخه کوي، چې په همدې په هر کمپیوټر کې کوچني ځانګړي پکې نصب شوي دي چې د بېلابېلو اجزاو د سړولو لپاره کار کوي. او دا زموږ د نن ورځې درس په دې کې چې یو څه مو ترې زده کړي وي او د تېرو درسونو په ادامه دا درس هم په منظمه توګه وڅارئ، نوټونه ترې واخلئ او په دې کې چې یو څه ترې زده کړئ، تر بیا ښې چارې.